السلام علیکم ملګرو، سید جان یم. ملګرو کوم کسان لکه نن سبا که موږ ډېر ملګري خفه وي، په ټینشنو کې وي، مهنګایي ده، نو دې باره کې زما نننۍ ویډیو ده. یقین وکړئ ستاسو زړه په دونه خوشحالي راشي که نه، زړه هم په سکون شي. نو دا ویډیو زه به تاسو باندې ګورم. راځئ تاسو اول د ټول ناول دا تلاوت چې کوم تاسو ته ښکاري دا واورئ. دا نه پس تاسو سره یو څو خبرې کوم، او دا کم تلاوت چې دی نو د قاري صاحب دا چینل لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې پروت دی او په کمنټس کې هم پروت دی. دا ول خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې د سپورټ ملاو شو دغه ښکلي ویډیوګانې تاسو دپاره راوړي. نو راځئ تاسو اول دا واورئ. دا نه پس تاسو سره خپلې خبرې کوم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ښه ملګرو، تاسو دا ویډیو وکتله که نه؟ یعنې څومره په خوږ اواز کې ترنم کې دا تلاوت دی ملګري کړی دی. نو دا ملګری چې کوم دی نو دا زموږ یو دوست دی او دا یوټیوب چینل کولاو کړی. تاسو ته دا ښکاري یعنې د چې کوم دی نو دا چینل کولاو کړی تقریبا یو څو ورځې وشوې او دغسې سپورټ یې لکه ماشاءالله الحمد ښه سپورټ ورته میلاو شوی دی. خو لکه ما وي دا ویډیو زه تاسو دپاره وکړم ځکه تاسو ته ما ته هم ثواب میلاو شي، تاسو هم دا تلاوت واورئ ثواب به ته میلاو شي او دې ملګري ته به هم ثواب میلاو شي. او یعنې دې ملګري دپاره چې کوم دی دا ویډیو خاص کار ده چې دا چینل په ډسکرپشن کې چې کوم لینک دی نو دا اوپن کړئ تاسو او دغسې دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ ځکه چې نن سبا موږ ګورو نو موږ داسې فلمونه د ګانو داسې چینل ډېر سبسکرایب کوو، خو داسې چینل نه سبسکرایب کوو. دې خلکو له موږ سپورټ نه ورکوو. دا ولې؟ نو دا خلک بیا داسې قسمه دغه په سوشل میډیا باندې کم راځي. نو که موږ چې دې خلکو له سپورټ وکړو نو سوشل میډیا به داسې تلاوتونه ډکه شي نو انشاءالله موږ به ټول بیا زړونه مو خوشحاله وي. نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. کوم لینک چې دی دا زما ویډیو چې کوم ملګري هم واوري نو خامخا لاړ شئ دا چینل سبسکرایب کړئ ثواب دپاره. یعنې تاسو به چې دی نو تاسو به هم دا تلاوت به اورئ، تاسو زړه به خوشحاله وي، دې ملګري ته به هم دا هم خوشحاله وي، دغسې نورې ښکلي ویډیوګانې به کوي. نو خامخا لاړ شئ، لازمن لاړ شئ او دا چینل سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې ما الله کې اجازه ته د الله په امان.